و د مسافر جانان د پارا زینت الله زینت مصر ورته لیکما دا مسافر فرمایش دا د مسافر پزړو ډېر وی ارمانونه دسترګو تور مسافر راته دی وایا د خپل زړګي خالونه دا بې وسۍ د لاسه پروت وي په بل وطن کې تېروي میاشتې کلونه جار د پاکستان نه چې روان شوې د هغه ورځ نه د دلدار یادومه ځان سره غلی غلی ژاړم چې مسافر یار واپس حالات کې وینا ګل ارباب نه چوټي واخلم د کور وړه دې راته هر وخت یادوینه ورته وایم سبا درومي او ماشومان دی باز په دې خوشاله شینا وتلاړې لاړې په سفر یارا تلاړې لاړې په سفر یارا او دستا په غم کې مړې مړې اوخ کې تو یو ما دلدار تلاړې لاړې په سفر یارا تلاړې لاړې په سفر یارا دستا په غم کې مړې مړې اوخ کې تو یو ما دلدار تلاړې لاړې په سفر یارا لاړې لاړې په سفر یارا وروح نیاز مسافر مسافری کے بعد سمندلی وینا نورا دے خپل کلی تراشا داستا سو کلی مازدیگر مزا کوینا داستر کے طور میں عثمان خاندا راتا یادیگی ہر سبای یادوما پختونواڑا مسافر شول چې زلمی کېږي بیا دبئی په سفر زینا ګران زاهد خانم مسافر دے خدای با خبر وی په راځي میاشتې کالونه دا غزل می د بنو ګل دی د ماما خېلو یې پزړو دی ارمانونه دا چبا خوان چبا مزه وی دا مسافر په نصیب نشته دی خواندونه الله په دې باندې خبر دی چې هر ورځ او هر شپه جړه کوي نا چار سحر چې لاشي مزدوري تا داش په پدوي بجې درې پلور رازینا اے ټیکدار ظلم کړه داسې وختونه هم پتا تیر شوي دینا چې ټیکدار شوی و ظالم شوی دا یو وطن یو تو پریما کوا ظلمنا زینت الله زینت ویما دا مسافر خلق تل کړم عزتنا سید رحمان منده نظر شما بل پر انظر مما خلوایم سلامنا فدا انگر کلی شاعر دا ہر مسافر تا پسر تور دعا کوما عثمان نورات پا فارمائش دا مسافر میں لکلی دی شیرنا اے عثمان خان ازم یارا داستا خوگے خوگے کسے را یدشینا هو د مسافر فرمائش دا زینت الله زینت لیکلی دا شیرنا آصف الله خیل یواز دے پترنم کے یہ خوگ
بیا پیش کوي نا اخر باراشه کنر درمه اخر باراشه کنر درمه دستا د پارستا بچی انتظار کړینا اخر باراشه کنر درمه وای اخر باراشه کنر درمه دستا د پارستا بچی انتظار کړینا اخر باراشه کنر درمه نو اخر باراشه کنر درمه عرب درا والا مسافر اشنا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. گرانو او حقو مینوالو دا مسافری خکل مصره لیکن کئی او شاعر دی زینت اللہ زینت او سپیشل فرمیش کون کی ملگری شوکت اللہ خان، حافظ محمد زاہد، وجید خان، عرفان دولت دردڑیز، صدیق خان، ارمان اللہ او وڑو کئی وحید اللہ معشوم ترتیب کون کی ورنا لکہاری و دیر محترم نتخوان حافظ سراج الحق متحل اور سرا نتخوان احمد اللہ مراجی پا آواز دا بلبل بنو جناب نتخوان حافظ آصف اللہ خیالی سے اور سرا گران ملگرے شاعر او نتخوان زینت اللہ زینت بنو او ریکارڈنگ نتخوان حافظ آصف اللہ خیالی ڈیجیٹل ایکو ساؤنڈ سسٹم اینڈ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ اسٹوڈیو نیز ترنگ قبرستان ککی روڈ بنو سٹی.